د طالبانو پلاوی باید د کوم ځای نه کابل ته راشي او څه به وکړي؟ د مطلب د شروع کېدو نه مخکې در سره زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د وسلوالو طالبانو 15 کسیز پلاوی به له کندهار او ځینو نورو ولایتونو کابل ته ورسیږي. دا خبر د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د ازادۍ راډیو خبریال ته کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو 100 بندیان باید د بشري خواخوږیو په مشروع ډول د 3 شنبې تر ورځې له زندانه خوشي شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر پرون ازادۍ راډیو ته ویلي و چې پلاوی یې د جمعې په ورځ کابل ته راځي او د باګرام له زندانه به د خپلو بندیانو د خوشي کېدو تصدیق کوي. خو ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې پلاوی به یې نن کابل ته ورسیږي او د خپلو بندیانو د تایید لپاره له افغان چارواکو سره ګوري. ذبیح الله مجاهد وایي چې پلاوی به یې د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په مرسته کابل ته ځي. مجاهد ویلي چې د سره صلیب د کارکوونکو د رخصتۍ له امله کابل ته د هغوی د پلاوي سفر یوه ورځ ځنډېدلی دی.